یهود او د یهودو مقاصد. یهود، اسرائیل او صهیوني رژیم د دنیا له بدترینو خنډو څخه ګڼل کیږي. یهودیانو هر څه تر ځان منحصره کړي دي، تر دې چې دوی وایي جنت کې به یوازې موږ یو. یهودي دین په اصل کې یو قومي دین ګڼل کیږي. که چیرې یو عیسوي یا د کوم بل دین خاوند وغواړي چې یهودي دین اختیار کړي، تر هغه ورسره نه منل کیږي تر څو دی خپل نسب تر یعقوب علیه السلام ونه رسوي. دا ځکه چې دوی پر دې عقیده دي چې جنت به یوازې او یوازې د یهودو وي او بس. حالانکه دا خبره مطلق دروغ ده. یهود غیر له جهنم بل مقدر نه لري. د یهودیانو اصلي کار جادو دی. دوی په سحر، جادو او کوډو باندې د ډیر وخت خپل کارونه ترسره کوي او خپل شیطاني فکر ترویجوي. د دې هر څه ترڅنګ یهود ډیر ظالم، جابر او متکبر خلک دي. د دوی ظلم ځوان قشر پر محدود نه دي. زنانه، ماشومان او سپین ږیري د یهودو د ظلم ښکار سوي دي او ښکار دي. ډیری وختونو د حامله و زنانو په خېټو کې ماشومان هم د دوی له ظلمونو څخه خلاص سوي نه دي او د ظلم ښکار سوي دي. د یهودیانو عقیده له ټولو ادیانو سره، خو د اسلام سره عقیده څو چنده برابره ده. نه صدر اسلام څخه تر اوسه آن تر قیامته د یهودو دا میشن دی چې اسلام ریښې به له بیخه باسي، په ځای یو عالمي صهیونیستي یهودي نظام قایم کړي او په دنیا کې یوازې یهود پاتې سي. دا د دوی کار او میشن دی چې لله الحمد نه تر اوسه کامیابه سوی دی او نه به بیا هم کامیابه سي انشاء الله الرحمن. له احادیثو مبارک څخه دا معلومیږي چې دجال لعین به د دوی د قوم څخه وي او ملاتړ به یې همدا یهود کوي. جګړه به یې اول له مسلمانانو او آخر کې له عیسویانو سره وي. د عیسوي دین پلویان به هم اول د دجال همکاران او عسکر وي، خو آخر کې به همدغه دجال او یهود د دوی سره جګړه کوي، ځکه چې دوی غواړي یو عالمي دجالي نظام قایم کړي چې ټول وګړي به یهود وي. ما مخکې یاده کړه چې د یهودیانو کینه له ټولو ادیانو سره ده، خو د اسلام سره یې څو چنده هم زیاته ده. نو د یهودو به اول جنگ له مؤمنانو سره وي، بیا به نورو ته خوله اچوي. دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو څخه دا معلومیږي چې د دجال اخر زمان ظهور به په یهودو کې کیږي. نو په دغه خاطر یهودو صدۍ مخکې دې ته هر څه تیاری نیولې او په انتظار یې دي. بعضې علما په دې فکر کې دي چې یهود له دجال علیه اللعنه سره وینه او مشورې ترې اخلي، خو د دوی وس نه رسېږي چې د الله تعالی له مضبوط زندان څخه یې راخلاص کړي. دا چې د یهود کار شیطانت، فریب او خلک په خپل منځ کې جنګول دي، نو په اوسني عصر کې یهودو ټوله نړۍ په جنګ اخته کړې ده. ټول د دوی په اشاره نڅیږي. په یو کتاب کې مې لیدلي چې یهودیان د هر ځای پاچاهان اول په حسینو انجونو باندې دوکه کوي او ټول رازونه ترې اخلي، تر دې چې خپل غلامان یې وګرځوي. او که چېرته په انجونو پوره نه شوه، یعنې په انجونو باندې کار ونسو، بیا د شرابو حربه ده. او که چېرته دا کار هم ونه کړي، اخري حربه د جادو او سحر ده چې یو وخت دغو ظالمانو په حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم سحر کړی و، خو الله جل جلاله خپل حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی جادو کې پرې نه ښود او د نجات لپاره یې سورتونه نازل کړل. د یهودو له دې ټولو پلانونو، فریبونو او چالونو باوجود هم مسلمانان نن په نړۍ کې شتون لري. په یو وړه جغرافیه حقیقي اسلامي نظام حاکم لري او د دوی له ټولو کوښښونو سره هم د فلسطین ځوانانو په شان یهود سره جنګېدونکي زلمیان وجود لري. دا په دې دلیل دی چې الله جل جلاله د خپل دین حافظ و ناصر دی. که هر څومره دوی خپل کوښښونه وکړي او د الله تعالی له خدایي انکار وکړي هم، نو الله جل جلاله دوی ته په دنیا او آخرت کې سزا ورکوونکی دی. د دنیوي عذاب ژوندی دلیل د حماس مجاهدینو په لاس د یهودو تس نس کېدل دی. هغه خلک چې یهودو نور ترې د جنګ تمه شکولې وه، نن ترې خپل سرونه ټکوي. داسې قشر چې لسګونه کاله دوی پرې خواري وکړل او ځان یې مطمئن کړ چې دوی کې نور د جهاد جذبه نسته، هغه خلک الله تعالی ورباندې مسلط کړل. اخر کې په ټولو مسلمانان باندې دا غږ کوم چې د خپل فلسطیني ورونو چې هر رنګه وي مرستې وکړي، هغه که مالي وي که جاني وي، په خپلو نوو کې دعاګانو کې هیڅ وخت مه هېروئ.